السلام علیکم استاد شای په خیر جوړ روغه خیر او خیرات دی جوړ روغه دغه دی استاد دغه تتلمه 400 تتلمه و سودا کوم بیرته به میرام ولې سید څوره سغواړي 300 افغانۍ در څه پکې استاد 300 افغانۍ دا څه کې د کور کرایه دې پرچولې ده 300 افغانۍ څنګه را سغواړي ته په تیل خبره پسې وځي وام نو تیل ورور ګوله په ونه پرته د تیلو کارم کوي د مبلینو کارم کوي ګرد خونونه کېږي ورور اشته دار ته په خبره د 400 پورې 100 لیټر تیل خوري موټر تا په باسکله چې ورور موټر دی تیل خوري 100 لیټر موټر دی قربان دې څنګه بازار تیزی مر سره کو زه خبرم 100 لیټر تیل خوري یو وخت زه ټیکسیوان وم خبره داسې ده چې ما به ورسه بیرته به مې راولې مګر پیسې ډېرې دي 300 افغانۍ بیخي ډېرې دي ورورکه جانه دغه مو ریټ دي راسره زیار راځه که نه ځې وروره نورې ټکسیانې سته ورځه هغو سره پوښتنه وکړه هغو ارزانه به ولې د هغو سره ولاړ شه اشه راسه داسې وکړو د خیره کوي به خدای زه به د مخ په سیټ کې در سره کښېنم شاته نور نفره مرخېږو پروا نه کوي به څوک غواړي نو سواریان یې نو زه ولې ولاړ یم نو خو زه به ولاړ سم وروره خواري به وباسم 310 ورځې کېږي زه لې ولاړ یم سواریان نسته انډیواله ته نو هېڅ فرق یې نسته نو خو دغه کیسه ده وروره د لې ولاړ ده دغه دپاره یم ګوره استاده ګوله قربان دې سم خوش که مه کوه خبره داسې ده پروا نه کوي په ګنجله کې به در سره ولاړ سم هلته څوک غواړي نو د سیټو د دې ځای څه فرق شته وروره دا خو د یو بار دپاره د یو شی موږ پکښې اعصاب دې خراب سوي دي که دې ساعت نه تېرېږي ورورکه جانه ګوره وروره ګوله ساعت مې هم تېرېږي طبیعت مې هم رستا دی ډېر عجل کار لرم زه هم سودا کوم وروره پلا مې درته وایي چې مخ په سیټ کې کښېنم هم وا کرایه هغه ده بیا درته وایم په ګنجله کې به کښېنم هم وا کرایه هغه ده پروا نه کوي د شا په سیټ کې به کښېنم آ بغل و آ بغل ته نور نفر در سره خېژوه قربان چې سمه مګر دا کرایه کې یو څه ښه وکړه ګوره بیخي ډېر دي د الله موزه د نرخه موزه ګوره بیخي ډېرې دي ورورکه جانه ساعت نه چېرېږي که چې غت کړی دي کور راوتلی موږ زیره اوس سیټ دی وروره چې تا ور وخېړومه نور سواریان هم ور وخېړومه نو خو یو سواري به بل ځای ځي وروره ته بل ځای ځې نو داسې خو نه کېږي ورځ مې دغسې تېرېږي ورورکه جانه ګوره بیا به داسې وکړو د خیره ښه څنګه و په ډکۍ کې چې زه اوس ولاړ سم ستا سره ته خو به زما در مخه نه رسېږې 400 ډکۍ خو د موټر سره مشت یې د انډیواله نو خو زه و ډکۍ سره یو ځای ورسېږو نو خو هم ډکۍ نه کې لرې دی څه مسافه لري ته خو به زما در مخه نه رسېږې هغه دې بیا یو 100 متره اخوا ورته کومه وروره جغت یې کړي دي نفس یې تنګ دي ما زیری که څنګه یا خدای دې داسې نه کړي ازاد 2.5 راکړه وخېږه راځه 2.5 راځه و در وخېږه مخ ته درسم مخ ته به درسم پروا نه کوي و راځه هله ورشه یو سواریان نسته بل ته وروره نارې دې جوړې کړي راځه وخېږه استاده هنداره به چې کښته کړې وای پر هغه لار به راکښته ختلې وای یا راوخېړه وروره دروازه یې ده چې دپاره جوړه کړې ته پر هنداره راوړې دغه دي استا یو پلای مه روانه وه ولې نه روانه استا ایسي لري بخارۍ 200 افغانۍ جرا کړي دي ایسي و بخارۍ وروره اواز سمه ده شینګیا وګوره موسم سم دی ته بخارۍ و ایسي څه به کوې او دغه دي استاد دغه هنداره یې ماته ده دا به ستا سترګې نه پر برېښي ته ټکر نه کوي خدای نه کرده اعصاب مې را خرابوي نور بالا نو بس نو بالا ګوره استاد سترګې دې قربان سم ستا دپاره وایم هم دغه هنداره چې ماته ده هم زه شی نه وینم ګوره ګږي وږي راته معلومېږي هم ته روان یې او ټکر مکر ونه کړې او بله خبره داسې ده سیټ یې نه کې کښته دی دا باید راپورته کړې په کوچنیوالي کې ما ټکر وکړي دغه زما ملا برېش لري چش لري برېش لري څانګې کوي اوس ګوره دا چې ته راپورته کړې بره وینې زه نه کې راپورته کېږم ښه د دغه غم وخورو ستا دا رقم زه نه در سره زه مې پلای مه روانه وه دغسې ودرېږه انډیواله ستا کارونه زما خیال ډېر سم دي ته داسې وکړه ښه ته یې وارې راولاړ شه ته داسې وکړه ښه ته یو هفته مکمل معنا نه دی تا چې څه ګټلي دي هغه ماته راکړئ واو ته نه دی زه به دا موټر ګرده جوړ کړم ښه بیا سم منظم کړم بره به دې 2-3 ورځې ښه ډېر وګرځم په دا ښار کې ولا یو بل بیداره ورور به نه لرې چې داسې بېکاره کار نه لري هغه هم داسې بیداري باید وږغوي موټر ستا دی جوړې باید تکې وروره عطر باید پکښې وي سپیره باید پکښې وي هر سهار باید موټر شویي کې هر سهار باید ټیرونه ګیج کړي چې څنګه دي ډک دي تش دي بیا چې سپاریانو ته درېږه باید ته څونه هغه چش ورته وایي هغه حوصله ولرې خبره داسې ده ښه زه ستا سره نه ځم په هېڅ صورت کې نه به ډکۍ کې در سره ځم نه به ګنجله کې در سره ځم وروره دا څه وایه 300 افغانۍ پلا غواړې بیا وروره هنداره پر کمال ده سیټ یې پر کمال دی ګرڅران سره ځم د دې پاته اوسه د دې ولاړ اوسه ځه ته چې رقم ادم یې ځه راځې د خلکو د وخت نیسې اوس به مې 200 سوایرانې ورورکه جانه پورته کړي وای چلا وایي دا خو کیلۍ لري
وروره که جانه را خطا سوی یو خو زموږ وخت راونیو سواریان تېرېږي وروره راسه ولاړه ګرده بیا نه په تیلو خبر یې تیل ګران دي د موټر اره پرځه وروره که جانه چې داسې کې مات سي وروره په 3-4 زره افغانۍ دی وپرځه بیا وروره د خلکو وخت نیسې وروره الله تعالی دې تا ته انصاف درکړي 200 افغانۍ 250 در څخه اخلم 300 خو د ښار هغه پای دي زه چې بیا یم خدای دې تا ته هدایت وکړي نه دی